باندې راخور د محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرتا ته ګوره لور په لور او کور په کور زه مبارکي ورکوم خپل ورور ښاغلي جان محمد جاني صاحب ته د دې کتاب په مخکتنه باندې او د دې په چاپ کولو باندې بې له تا نیمګړی ښکارم او ورسره مننه او ستاینه کوم د ښاغلي ارشد خان، ښاغلي طیب الله طیب، ښاغلي ناصر خان همدرد او ښاغلي ارشد جان شاهکار چې دوی د دې خوندورې دستورې تابعه وکړه او ډېر ګران نوموړي شاعر ښاغلي نوربصر بسور صاحب ته دلته په راتلو باندې هرکلی وایم. دا نظم رفع غوندې دی خو چې اوس وبې ویلی شم که نه رښتیا خبره دا ده چې د مینې نغمهګرې شاعر د ښایستونو سخندانې سخنورې نیمګړی بې له یاره د خپل فکر نغمهګر که د مینې لیونتوب کې دې د مینې بدل سر که تا تل د شوګیرو سره د غم په پال منلي فکرونه چې د غم ته د جانان دي وربخلي مغرور. ما دا نظم داسې شروع کړی چې د هر غزل نه به پکې یو دغه رالمه او په هغې باندې به دا لیکمه. نو مغرور او فریبجن غوندې انسان په تندروله ژوندون دې را خپل کړی دی خفګان په تندروله. مغرور او فریبجن غوندې انسان په تندروله ژوندون دې را خپل کړی دی خفګان په تندروله. فرهاد نه او مجنون نه لاسنیوه کوي جانیه، فرهاد نه او مجنون نه لاسنیوه کوي جانیه، په عشق کې په خپل سر کله سرپه کوي جانیه. فرهاد نه او مجنون نه لاسنیوه کوي جانیه، په عشق کې په خپل سر کله سرپه کوي جانیه. منم دی چې ښاغلي د شملو غزل کې ستایي، منم دی چې ښاغلي د شملو غزل کې ستایي، سپېڅلي پښتنو سره پښتو غزل کې ستایي. په زړه غلبېل غلبېلې خو د رب شکرګزاري، په زړه غلبېل غلبېلې خو د رب شکرګزاري، په دې زمونږ خوښې او په دې زمونږ یاري. په زړه غلبېل غلبېلې خو د رب شکرګزاري، په دې زمونږ خوښې او په دې زمونږ یاري. او په تمه او ارمان کې ژوندون نه کوي ژوندی، د کار او په کار چې هم ته د کار سړی. د حسن سوداګرې که خوړلی نو خیر دی، ته ټول عمر په حسن غوړېدلی نو خیر دی. سلګۍ د پښتون قام د زړه ارې 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 کی، د ظلم دا نظام دی هم زری 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 کی. خو لوړه حوصله د شکست نه مني هېڅکله، ډیوه د روښان فکر د پښتون ته کړله بله. د خپلې مجبورۍ سره د ژوند ښکلا ته ګوري، د بام سره سره د خپل زړګي درزا ته ګوري. غمونه کار څومره امتحان د تا نه اخلي چې کور د ګټې ستا دی، غمونه که هر څومره امتحان د تا نه اخلي خو کور د ګټې ستا دی چې تاوان د تا نه اخلي. دا ځکه چې جانان سره په ویښه کې شپه تېره، د خپل زړګي درمان سره په ویښه کړې شپه تېره. دا ځکه چې جانان سره په ویښه کړې شپه تېره. زه ستا نه یو تپوس کوم چې د تصویر دپاره